چې کله داسې یو پیغمبر وي او دغه پیغمبر سره د یو کس نسبت او تعلق وي، اوس جواب راکړئ دغه کس چې پیغمبر سره تعلق ساتي دا به اعلی مقام والا وي او که نه وي؟ جواب راکوئ. بیا محترمو، په دغه مخ د ځمکه باندې تاسو به ډېر علما کرام لیدلی وي. زه چې کله تاریخ وګورم، کله چې د اکابرینو حالات زندگی وګورم، یو شخصیت په اکابرینو کې یو بهترین مقرر، یو بهترین انسان، د انسان تربیت کوونکی، انسان په زړه کې خبره کوزونکی ایک مثال ملتا ہے جس کا نام ہے عطاءاللہ بخاری رحمہ اللہ. اکابرین میں بہترین مقرر تھا. چې کله زه وګورم نننۍ زمانه کې چې آیا په دغه مخ د ځمکه باندې زه چې کله تلاش وکړم، چې کله وګورم، ما ته صرف اور صرف د یو مقرر هغه نقشه، د یو مقرر هغه تصویر، د یو مقرر هغه بیان مخې ته شي. مای محترمو، دغه مقررین به ډېر وي، دغه مقررین ډېر به تېر شوي وي او ډېر به راغلی وي، خو انشاءالله دا زما دغه سوچ دی چې دا توجه مفتی صاحب په شان دی، نه مخکې څوک تېر شوی دی او نه اوس به څوک تېر شي. محترمو، خو انشاءالله امید لرم مولانا فضل رافع صاحب نه چې انشاءالله دیو به د توجه مفتی صاحب هغه کمی مونږ ته پوره کوي انشاءالله. مای محترمو، مفتی سردار علي الحقانی رحمهم الله هغه انسانو چې د حسد او د تعصب دغه اور نه بالکل لرې لرې وو. بعضې خلک د حسد د تعصب په دغه سمندر کې ورډوب شي، لیکن مفتی سردار علي حقانی نور الله مرقده هغه انسانو چې کله موږ په دغه مردان په دغه علاقه کې د باطل مخې ته ودرېدله، خپل د اکابرین دفاع وکړله. کله چې د باطل خلاف موږ میدان ګرم وکړو، دغه مفتی سردار علي حقانی صاحب د یو ملګري د یو رور په شان دی را سره ولاړو. الحمدلله زمونږ ښه دفاع یې کړې وه. نن په دغه سټیج باندې موږ مفتی صاحب ته دا پیغام لېږل غواړو د فرشتے په ذریعہ. رب کعبہ کی قسم، جب تو ہم سے جدا ہوا ہے ایسا لگتا ہے میرا بڑا بھائی مجھ سے جدا ہوا ہے. لیکن مفتی صاحب انشاءاللہ جو مشن آپ کا تھا، جو کام آپ کا تھا، انشاءاللہ اس دنیا میں اپنی زندگی تک انشاءاللہ بلا تعصب، انشاءاللہ رضائی الہی کے خاطر، انشاءاللہ پیغمبر کی خوشی کی خاطر، انشاءاللہ اس دنیا میں گلی گلی میں کوچوں کوچوں میں پہاڑوں میں انشاءاللہ مفتی صاحب کا پیغام ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب پیغام با انشاءاللہ رسول کا. محترمو آخرانه خبره دغه دنیا کې مفتی صاحب هغه انسانو چې موږ د هغې قدر ونه کړو. ډېر خلک داسې وي چې کله بیمار شي ډاکټر ته لاړ شي، ډېر خلک داسې وي چې کله نشې کوي هغه جیل ته بوځي، هتکړې ورته واچئ چې دوی د نشې نه منع شي. لیکن رب کعبہ کی قسم مفتی سردار علی الحقانی رحمہ اللہ وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا جس کے ایک بیان کی وجہ سے، جس کے ایک تقریر کی وجہ سے رب کعبہ نے اتنی صلاحیت دی تھی. رب کعبہ نے اس کی زبان میں، اس کی زبان اتنی پر اثر تھی، جب وہ بیان کرتا تھا نثار کرنے والے نشہ چھوڑ دیتے تھے، چرسی لوگ چرس چھوڑ دیتے تھے. ڈاکٹر کے بغیر دنیا میں ایک انسان ایسا ہے جو انسانوں کا علاج کرتا تھا، وہ تھا مفتی سردار علی حقانی نور اللہ مرقدہ. محترمو، خپل موجوده څومره علماء کرام او څومره طلباء کرام زما دا خبره اوري، نو محترمو یو درخواست کوم چې کوم زمونږ مشران په دغه مقدس مکه باندې د دین خدمت کوي، یو بل سره اتفاق او اتحاد جوړ کړي، یو بل سره د مینې محبت دغه تعلق قائم کړي. د الله په ذات باندې قسم، هغه کسان مې هم ولیدله چې کله مفتی صاحب رحمهم الله
ژوندی و دغه خلکو به یې مخالفت کوله، دغه خلکو به یې رد بد ویله، لیکن کله چې وفات شوله زمونږ خپل پرېږده باطل خلک هم راغلله او دغلته د مفتي صاحب په جنازه کې جړا وکړله. محترمو کم علما کرام چې ژوندي دی د حسد بغض دا ځان نه لرې کړئ او یو بل سره یو طاقت یو قوت او د امن و امان او د مینې درس قایم کړئ او دغه دنیا کې د اسلام او دغه دین او د ملت په د ملت دغه پرچم بلند کړو چې سبا له د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د الله په دربار کې چې کله مونږ ودرېږو هغه علمای سو کې رانه شو، بلکې انشاءالله کوشش به وکړو چې مونږ به د اکابرین علمای دیوبند په دغه لاره باندې به روانېږو انشاءالله. ټول به روانېږو که نه انشاءالله؟ څوک څوک به د اکابرین علمای دیوبند په لار روانېږئ هغه لاسونه اوچت کړئ او ووایي انشاءالله روانېږو به که نه انشاءالله؟ آخرنۍ خبره محترمو، اکابرین علماء دیوبند هغه خلک دی چې کله میدان د جهاد لګي اکابرین علماء دیوبند موجود وي، چې کله د درس او تدریس میدان لګي اکابرین علماء دیوبند موجود وي، چې کله په دنیا کې د مناظرې میدان لګي اکابرین علماء دیوبند موجود وي، چې کله د انسانانو تربیت دغه مجلس ولګيږي په دغه دنیا کې اکابرین علماء دیوبند موجود وي. محترمو انشاءاللہ مونږ د رب کعبه نه دا سوال کرو اللہ ہمیں زندگی اکابرین کے ساتھ نصیب فرما اللہ، اور ہمارا خاتمہ بھی ان اکابرین کے ساتھ کرنا. آخر میں تمام